السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ نن د راتلونکي شل اوريزه نړیوال جام لپاره خپل وروستۍ لوبډله اعلان کړه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په دغه 15 کسیزو لوبډله کې محمد نبی کپتان، راشد خان، حزغر افغان، ګلبدین نایب، کریم جنت، حضرت الله عزازی، محمد شهزاد، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، اشمت الله شایدی، نوین الحق، مجیب رحمان، حمید حسن، فرید ملک او نجیب زدران شامل دي. له تیرې اعلان شوي لوبډلې څخه شاپور زدران، دولت زدران، کیس احمد او شرف الدین اشرف کښېنول شوي دي. شرف الدین او دولت احتیاطي لوبغاړو ته اضافه شوي دي. فضل حق فاروقي او سمیع الله شینواری هم احتیاطي لوبغاړو کې ټاکل شوي دي. خو افسر زازی او شاپور زدران چې په تیرو 10 کسانو کې شتون درلود له اوسنیو 18 کسانو څخه هم کښېنول شوي دي. له دې سره افغان لوبډله کې 4 اوپنران حضرت الله، محمد شهزاد، ګربز او عثمان غنی، د میډل ارډر 4 بیټسمنان اصغر افغان، محمد نبی، اشمت الله شایدی او نجیب الله زدران، 2 لونډران کریم جنت او ګلبدین نایب، 2 سپینران مجیب رحمان او راشد خان، 3 پاست بالران نوین الحق، فرید ملک او حمید حسن شامل دي. له دې سره به له 4 اوپنرانو څخه یوازې 2، له 4 میډل ارډرانو بیټسمنانو څخه یوازې 3 یا هم ټول 4، له 2 لونډرانو څخه 1 یا که 3 ریګولر بیټسمنان لوبیږي، نو بیا به 2 لونډران لوبیږي، 2 سپینران او 2 پاست بالران به لوبیږي. په دې حساب سره به 6.5 ریګولر بیټسمنان، 2.1 پاست بالینګ، لونډران 2 سپینر او پاست بالران 2 لوبډله کې راځي. پاست بالینګ زیات دی خو دومره به مؤثر ځکه نه وي چې یوازې یو کس نوین الحق هغه څوک دی چې په دې وروستیو کې لوبې هم کړې دي او له نورو 2 لوبغاړو ډیره وړتیا لري. بل پاست بالر به کریم جنت وي چې شاید له پاتې ریګولر بالرانو نه هم ښه ثابت سي. همدارنګه د سپین بالینګ هم دا 3 لوبغاړي به په لوبډله کې لوبیږي. خو بیا هم باید د احتیاط لپاره یو اضافي سپینر کیس احمد یا شرف الدین اشرف په 15 کسیزو لوبډله کې موجود وای. د دې ترڅنګ د بیټسمنانو په ډله کې عثمان غنی اضافه دی. د 3 نورو اوپنرانو په شتون کې هیڅ کله په اوپنینګ کې ځای نه جوړیږي. حال دا چې د اشمت شایدی، نجیب زدران او اصغر افغان په شتون کې بیا په میډل هرډر کې هم ځای ورکول کیږي. نو باید لوبډله کې موجود نه وای او په احتیاطي لوبغاړو کې شتون درلودای. په ټوله کې که د فرید ملک پر ځای باندې فضل حق فاروقي او د عثمان غنی پر ځای یو اضافي سپینر شتون درلودای، نو لوبډله به ورسره ډیره متوازنه شوې وه. هم به یې جوړښت برابر و، هم به یې په استعمال کې کپتان او روزونکي ته ستونزې نه درلودلې. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.